دا زه خبره ختموم ان شاء الله تاسو توجه غواړم زمون عقیده ده تمام انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات چې دنیا ته راځي د نبوت نمخ یو د نبوت نرستا تمام انبیاء کرام د وړو ګناهونو او د لوی ګناهونو نه پاک وي دا زمون عقیده تمام انبیاء کرام د وړو او لوی ګناهونو نه پاک وي دا زمون د اهل سنت والجماعت عقیده محترمو د ضرورت دین نه ده ما وی ها ما چې کله د دیو جن ټولو انبیاء او خپل ذات پیش کو ما چې کله د قادیانی ذات وکړو دغه ما شومتوب ما وکړو هغه یو لوی وګد داستان د محترمو ز تفصیل سره نه صرف بدري اشارات تاسو درکوم ما چې مرزا او غلام احمد قادیانی ذات وکړو سیرت الماضی دغه حالات ذکر کړي دی وی کله چې قادیانی ملون دا ماشومو په دغه وخت کې ډېر ملګرو ماشومان سره لوبي کوي ماشومان ورته لاړ شي کنه د کور نه چینی را پټ کراوړه یعنی د ماشومتوب نه د غلا مرز په دغه ملون کې بکیره د کور ته لاړو په کور کې وکاته د اگر چینو په ځای باندې مالګ راوغست جبونه ډکله خیال دار چې چینی دي عقل دومره دي چې په چینو مالګ کې فرق نشي کولای مالګ نه جبونه ډکله خوشاله دي چې اخلاقی کامیاب شو رمنډ ملګرو تراور شو د خوشالۍ نه ټوپونه شروع کړل اول وېدو ما وی حد ماشومتوب نه بغلا مرز پکېره ما وی ها یو ځل زدي دومره دي د خپل مور نه پرمانه دومره دي مور نه ډوډۍ غواړي مور ورته ډوډۍ ورکړه ورته ګوړه ورکړه دی ورته ها زه ګوړه نه خورم بل څه دراکا مور ورته یو بل څه د خوراک ورکو هغه هم گزار کو مور چې کله غوسه شو ورته وی لاړ شي ایرو خره د ایرو سره ډوډۍ خو قادیانه ملون التلاړو ډوډۍ راواغ سره ایرو سره خوړل شروع کړه د دومره زدي د مور نه پرمانه کله چې کله وی شو دا اوارنه ځوانان هغه لوپر بدمعاش ټایپ لوبرانو سره د ژوند دي سیالکوټ تپلار په پنشن پسې ولې 200 روپۍ پنشن دی یو بل ملګری ور سره د پلار پنشن یې واغستو کله چې هغه لوپری وکړه پیسې ختمې کړې بیا کور ته راتلې نشي کور کې چاته مخ خو دی نشي دا غي نه پس چې کله کور ته راغی واپس سیالکوټ ته لاړو د ملازمت لپاره ډېر یو ملازمت دی یو جاب د لپاره ټرای کوي امتحان ورکړي هغه کې فیل کیږي دا غي نه پس چې کله په سفارښونو باندې هغه جاب ورته ملاو شو به رشوتونه دومره اغستري حرام دومره کړی دي 300 روپۍ په هغه زمانه کې د رشوت اغستري د خپل دویمه بیبي لپاره پاغي باندې کاله سونا اغستري د هغه شخصیت دی د هغه ذات ته قادیانی ملعون چې دیکھلا پردی جن کوي دای ساتلې دغه پردو جن کو دا بر قادیانی ملعون داغه مالش کو داغه چابي به کوله ما وې دسي انسان دسي ملعون انسان څنګه نه بیو منما ها محترم مبارک المعرض دا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخری نبی دی دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده نن چې کوم د قادیانیت په نوم باندې کوم فتنه کم قادیانیان دي محترم د دې سره بایکاټ کول فرض دي د دې سره نن محترم د یاد وساتئ نن چې هر باطل راځي د چرته اسپیټالونه جوړي د چرته چاله کوسې جوړي د چرته چاله روډونه جوړي د چرته چاله مفت دوايان ورکي ما سو کله مخ کې اخبار کړو هغه کې یو عیسائی مبلغ مسلمان شوی د انټرویو ورکي د تبوس کې ورته وایي کوم څه مسلمان کړي د ورته د قران مجید یو آیات مسلمان کړم تبوس کې وایي کوم آیاتو د تفصیلی واقعي ذکر کې چې تفصیل تنظیم مختصر صرف دغه الفاظ دی وي مونږ به زه باندې خپل دعوت آغاز د دینه کو مثلا یو غریبه علاقه په دې کې مونږ اسپیټال جوړ کو دغه اسپیټال کې مونږ طریقه کار دای اختیار کو مزه شپې یو بابا راغی سپینګیره د پاګ باندې درد راغله هغه بابا به راوستو زمونږ ډاکټر به ورته راغی جب نه به ورته دیسی انجکشن راويستا د دیسی ګولۍ به ورته راويستا ورته بل بابا لاس اوچت کا بابا لاس